څوارلسمه برخه. زه نه پوهېدم چې د پلار مې ولې یودم انګریزۍ ته پام شو. ده به هڅولم چې انګریزي زده کړم. د دې ژبې مختلف کتابونه یې راته راوړل او څه موده وروسته یې له پاکستان څخه د انګلیسۍ فتحې هم راته راوغوښتې. ما به ډېر وخت خپل درسونه ویل، خو بیا به مې هم لوبو ته وخت درلود. رڼا به مې لیده او تر خبرو مو خندا ډېره وه. زه به د پخوا غوندې د دوی کور ته ورتلم. پر ملنګ او د هغې پر مېرمنې ګران وم او کله کله به یې د اوزې یو ګیلاس شیده هم راباندې څښلې. ملنګ تکړه سړی و، ټوله ورځ به یې کار کاوه، زحمت یې ایست او ستړی به و، خو هیڅکله یې له ژونده ترخه خوله نه وهله. کومه برخه ځمکه چې به ده کرله، حاصلات به یې تر نورو دهقانانو ښه وو. زموږ بېګار به یې هم وړ، بامونه به یې راګلول، جرنده به یې راکوله او په ژمي کې به یې زموږ د کوټو له سرونو څخه واوره اچوله. دی زما پر پلار هم ګران و. په کمه بیه یې خپل زوړ چمبر ورکړ او ژمنه یې ورسره وکړه چې له دهقانۍ څخه به یې نه باسي. جمال غلی شو، بیرته ګلالۍ ته مخامخ د خرې پر کته کېناست. هغې ته یې وکتل، د پخوا غوندې ځوړند سر ناسته وه. جمال ورو وویل، رڼا 10 کلنه وه چې د هغې پلار مړ شو. هغه وخت زه په 9م صنف کې وم. تر ونو لاندې مو سبق وایو چې یودم چیغې شوې. شیبه وروسته مو معلم رخصتي اعلان وکړ. زه هم په لویانو پسې له کلي ووتم. نه پوهېدم چې څه خبره ده، خو له زاړه چمبره د رڼا د مور چیغې راتللې. کله چې هلته ورسېدم، په انګړ کې یو څوک پروت و، پښې یې له څادره راوتلې وې او ما له خیرنو پایڅو څخه وپېژانده چې د رڼا پلار دی. ملنګ له ونې رالوېدلی و، د اوزې ته پاڼې راتویولې چې خاښ مات شوی و او د 2 ولیو منځ یې یوه تیره مونډه ته برابر شوی و. په هغه ورځ مې په لومړي ځل د رڼا چیغې واورېدلې. هغې ژړل، خړې سترګې یې سرې وې او ځان یې له ځمکې ویشت. له هغه وروسته د دوی کور ته غم لار ومونده. خندا ورکه شوه او د رڼا د مور تندی به تل له ګونځو ډک و. زه به د پخوا غوندې د هغوی کور ته ورتلم، خو نه د لوبو لپاره، په دې خاطر چې د رڼا پام غلط شي او د یو څو شیبو لپاره خپل غم هیر کړي. ما به هغې ته د کیسو کتابونه ویل او په ټولو کې یې د مومن خان او شیرینو نقل خوښ و. د رڼا مور به څه نه راته ویل، خپلو غمونو په سر اخیستې وه او ډېر وخت به چورتي ښکارېده. هغه په 3 کلونو کې بوډۍ شوه، سر یې سپین شو او تر سترګو یې یوه توره حلقه راوګرځېدله. رڼا به نور د باندې نه راوته. دا به ډېر وخت له خپلې مور سره ناسته وه. ګریوانونه به یې ګنډل او له دې لارې به یې یوه ګوله وچه لونده پیدا کوله. وروسته یې د مور په خوی کې یودم بدلون راغی. زما ورتګ به دومره ښه نه ورباندې لګېده او کله چې به ما او رڼا خبرې سره کولې، تندی به یې تریو و. بیا یې یوه ورځ سپین راته وویل چې اوس ژړېږي. رڼا هم لویه ده او دلته ستا راتګ ښه نه بولم. هغه نه وه ګرمه. په کلیوالي ژوند کې که یو 14 کلن زلمی له یوې 14 کلنې نجلۍ سره ناسته ولاړه ولري، د نجلۍ نوم بدېدی شي. زه یوه اونۍ د هغوی کور ته نه ورغلم. دا زما لپاره ډېر وخت و. نه پوهېږم چې ولې مې د خوا بدون احساس کاوه. زما زړه په رڼا پورې تړلی و او د هغې له لیدو پرته پر سره انګار ناست وم. ما یوه کلکه بانه پسې غوښته. په لومړي ځل مې له کوره غلا وکړه. 4-5 منه غنم مې په جوال کې واچول او یو زیړ مازدیګر زاړه چمبر ته ورغلم. رڼا له څا څخه اوبه رایستلې. کله چې راته وکتل، غټې خړې سترګې له اوښکو ډکې شوې. په خوله یې څه را نه وړل، خو په سترګو کې یې یو کتاب خبرې وې. د هغې مور ته مې جوال ونیو او په خواره خوله مې وویل چې دا غنم مې مور درته راولېږل. هغې جوال ور واخیست، خو څه یې ونه ویل. بیا روان شوم. له دروازې لا نه وم وتلی چې بې اختیاره مې ورمېږ کوږ شو. رڼا هماغسې ولاړه وه. ما ته یې کتل او په سترګو کې یې پوهولم چې دا هم راپسې خفه ده. یوه اونۍ نوره هم وته. زړه مې نیولی و، ټیکه نه راتله. رڼا به مې تل په زړه کې ناسته وه. بیا مې لمونځونو ته زور ورکړ، خو کله چې به خدای ته ودرېدم په مسله جاینماز کې به مې د رڼا خړې غټې سترګې لیدلې.
زه ورو ورو زهیرېدم، خندا مې هېره شوه، له کاسې څخه به جر ولاړ شوم او ډېر وخت به د شپې تر ناوخته ویښ وم. وروسته مې مور ته اندېښنه ور ولوېده. پلار مې ډاکټر ته بوتلم، دوا یې راکړه، خو په ځان کې مې کوم بدلون ونه لید. ان د انګریزۍ معلم مې هم پلار ته شکایت وکړ چې هلک ته پخوا غوندې درسونه نه وایي. د رښتیا ویل خو زه هم نه وم ګرم. ما چې به په ذهن کې د انګلیسۍ کوم لغت سره واړاوه، رڼا به ترې جوړېده. رڼا پوره 18 ورځې مې رڼا ونه لیده. ما په دې موده کې جامې نه کړې بدلې. تر اوبو ونه وتم، ویښته مې ببر وو او له تخرګونو څخه به مې سوړ بوی پورته کېده. بیا یوه غرمه ناڅاپه له کلا ووتم. په رڼا ورځ زاړه چمبر ته ورغلم. دروازه خلاصه وه او رڼا له خپلې مور سره په چوتره کې بړستن ګنډله. د دوی راته پام نه و، خپل کار یې کاوه. رڼا ته مې وکتل، تر پخوا ډنګره راته وایسېدله، رنګ یې زیړ و او خیرنه ښکارېدله. بیا یې په یوه چرګه پسې لوټه وویشته. چرګې له بړستنې منډه واخیسته او رڼا ماته وکتل. دا وارخطا شوه، زر یې ځای بدل کړ، د خپلې مور تر مخې کېناستله. د رڼا راته شا وه او زه یې د خپلې مور له دیده پټ ساتلم. یو ګام څټ ته شوم، بیرته مې د کلي خواته مخه کړه. خو شیبه وروسته چې مې زاړه چمبر ته مخ ور واړاوه، رڼا د بام پر سر ولاړه وه. ما ته یې کتل، ټیکری یې په غاړه کې پروت و او تور ویښته یې باد یوې او بلې خواته سره وړل. دا ځل مې څه موده نور هم صبر وکړ، خو یو تریخ صبر. ما دومره خبرې نه کولې، غلی وم او هر چا به مې د صحت پوښتنه کوله. کلیوالو خواخوږي را سره ښودله. یوې بوډۍ سپېلني راته ولګول. جانداد د یوناني دوا سپارښتنه راته وکړه او د کلي د ملا صاحب نظر دا و چې په درنو ځایونو ختلی دی، د پیریانو تاثیر دی او یوازې د تور سیرلي تعویز دی ښه کولی شي. بیا به مې پر غاړه یو 3 کونجه غټ تعویز ځړېده، خو زما درد بیلو. چا مرسته نه شوی را سره کولی او خپل زړه مې په خپله خوړ. خو دا خبره تر ډېره پټه پاته نه شوه. کلیوال وپوهېدل او ځینو ان لاړې راتو کړې. جمال ته ټوخی ورغې او خبرې یې پرې شوې. بیا پرته له دې چې ګلالۍ ته وګوري، خپلې خبرې یې پسې وغځولې. د زاړه چمبر دروازې ته مخامخ 20-30 ګامه لرې یو کوچنی خوړ و. په دې جوره کې به د بارانونو اوبه راتلې او که به څوک پکې ودرېده، تر نامه لاندې به نه ښکارېدل. یو مازدیګر همدغه خوړ ته ورغلم. تمه مې درلوده چې رڼا به د تناره ایرې راوباسي. ما ته د هغې یو ځل لیدل هم ښه او بیا مې یو څه وخت ګزاره کولی شوی. زه تر ماښامه هلته ناست وم. کله کله به مې غړۍ اوږده کړه، خو د چمبر دروازه خلاصه نه شوه او په پایې کې ناامیده کلا ته راغلم. سهار په خړه مې یوې جړا سترګې رڼې کړې. غوږ مې ونیو، د جړا غږ اشنا غوندې و او کله چې مې پردې ته کونج ورکړ، زړه مې ولړزېد. د رڼا مور د کلا په منځ کې ولاړه وه. هغې ژړل او د مور او پلار څېرې مې هم له غوسې ډکې وې.